دا بدله د ګل رحمان د ډاګۍ هغه واقعات زما نور هم یو دوه ملګرو کړې ده، خو ما وی چې راشه ښه ولړو. په دې کې رباب اواز جانزیب ملک شیخ جانا، په دبله باندې ښایستني استاد اوریدونکو موږ تاسو ته یادګارونه ورکوو د ښکلو ښایستو کیسټو لپاره جاوید میوزک سنټر، سوادي روډ، جهانګیره، جهانګیر خان مارکیټ. پته یاد لرئ. اصل خان یا غیرتي یاري نو آوا نه کوي. د نظر مې دوستي کړله چې سترګو خوړله مې ځواني د دنیا سترګو نه، راشنکوټ مې په مړو غوښو چلیږي، ګناهګار دومره پسه کړم ستا سترګو، که سخت بلای بیا هم ترس پکې وي ګرانه، خو چې نه وي غورځولي حیا سترګو، د ګیدړو بچی شي چې ماښام شي، که وراج خاورې په سر کړي زما سترګو، د مزار خاورې مې پوښته چې څه شوما، کړم د رنګ خاورې هیرې د اشنا سترګو،
جیدات کې خپله برخه
راشي ډوډۍ ته زه به هلته درته ووایم چې خانای خلک څنګه چا په زور خلګوزه
چکا یہ تو شاکی راسن چیو چلیگی ڈوڑے خرمارا وڑی دسڑیگی کنا گل احمان ویلیا تا ڈوڑے خرما بیا بدا گولے تا گرد سڑوما باوین بزری من ساتنی دوان پریدم قسم نرخونے کور کې چرګ للی خزو ده بتا نارینه
په کارونو په پټو کې په یوه خوله خیرې زار کولو پټېدلې څادرونو پټو کې پولیس پوښه چکورې که غلطه ملامت واپس په لمخو کې په تپوس نه سره لاړم مخکې چا په نه هکله کوڅه ورته کوڅو کې ما کیسه دلته کې پرېښې وه نیمګړې سرتاجه ګل رحمان چې د بهر نه راغستلی یا سره یې څو خبرې واړولې مورې کور کې چېرته پټه شوه د یاري ناس مې پرېښې وه ډوډۍ ته په غرمه کې اوس د نور په غاندې بیا یمه کیسه کې نو تماچړې خوا کې ډکه کېښودله چونډۍ نوره اشکور کې ماتوله جمیل خان پر اوبانه نوته کور کې ګل رحمان نوره واپس کې خود اشکور کې چغې چورې جوړې کړې او هانای یا هله دا خو مې په کور راله سپاریان بدل